یو ځل حضرت موسی علیه السلام الله تعالی نه تپوسو کې چې الله تعالی زما په جنت کې څوک ملګری وي وورایخه عجیبه سوال دی او عجیبه جواب دی د الله تعالی طرفنا چې څنګه دا سوال الله تعالی نه حضرت موسی علیه السلام وکړو نو الله رب العزت وته فرمایل چې فلان کې قصاب چې دی غوښه خرصول والا چې دی دا بستا په جنت کې ملګری وي حضرت موسی علیه السلام کله چې الله رب العزت سره خبر کولونه فارغ شو نو فورا دغه قصاب بارکی تفتیش شروع کو د بارکی تلاش شروع کو چې دې صدا سے خاص عمل کوي صدا سے نیک عمل کوي چې دې به ما سره په جنت کې اوسېږي حضرت موسی علیه السلام څومره اوچته هستی ده د الله رب العزت پیغمبر دی او داسې پیغمبر دی چې فرعون ته دعوت ورکړی دی فرعون ته د الله تعالی د وحدانیت دعوت ورکړی دی د الله رب العزت د توحید دعوت فرعون ته ورکړی دی چې فرعون د الله تعالی دعوه کړی و چې زه انا ربکم الاعلى زه ټولونه اوچت الله یما دا دعوه فرعون کړی و زما عزت مندو او دغه فرعون ته حضرت موسی علیه السلام د الله د وحدانیت دعوت ورکړو نو حضرت موسی علیه السلام سره به دغه کساب په جنت کې اوسېږي نو حضرت موسی علیه السلام پس لکه وای چې دې صدا سے عمل کوي چې دغه عمل په وجه باندې ما سره په جنت کې اوسېږي بس دغه قصاب باره کې تفتیش شروع شو ګرځي ورپسې کله یو خوا کله بل خوا اخره کې دغه قصاب را پیدا کو د دکان را پیدا کو چې یو دکان دی چې څنګه دی ورلو الته دکان دی او دی غوخه پکې خرڅي په خلکو باندې غوخه خرڅي موسی علیه السلام په سلام واچولو دورته جواب ورکو خو دغه قصاب ته پته نشته چې دا حضرت موسی علیه السلام دی دا پته ورته نشته دی موسی علیه السلام یو سیر تکینی د نظاره شروع کی د قتل شروع کی چې دې صدا سے نیک عمل کوي خو چې وته وګوري بس عام غوخه خرڅي په خلکو باندې څه عمل نشته دی بس غوخه خرڅي او چې کومه خپسته غوخه راشي پسته نرمه غوخه راشي یو کپړه وسره وا دغه کپړې کې به داخه نرمه غوخه ایخوله د ځان سره جمع کوله د ځان سره بیالوله موسی علیه السلام ته په یو مخ باندې ګوري چې کله دغه دکانداري و ختم شي یعنی ماخام شي دی چې څنګه دکان بندي نو حضرت موسی علیه السلام پس لکه وی چې دغه خو ما داسې نیک عمل پیدا نکو چې دغه نیک عمل پوجا دی ما سره په جنت کې اوسېږي پس لکه وی چې داسې ښکاری دلته صدا سے عمل نه کوي او کې دې شي کور کې داسې نیک عمل کوي چې هغه پوجا الله تعالی د باره کې دا خوشخبری او رولې دا چې یا موسی تا سره به دا کساب په جنت کې اوسېږي نو دی وی د عمل ز نورم قتل غواړم د سره وای میلمه شمه د کور کې حالات به وګورم چې کور کې دې سن عملونه کوي حضرت موسی علیه السلام ته اجازه غواړي او کېسته اجازه تی وی زه به تا سره میلمه شمه دغه قصاب ورته وی بالکل ولې نه میلمه سره راځه په سر سترګو ستا میلمستیا قبوله خو ته اوس پته نشته چې دا حضرت موسی علیه السلام دی موسی علیه السلام او دغه قصاب د دې قصاب کور طرف ته روان شي چې څنګه کور ته ورسېږي بس دغه قصاب حضرت موسی علیه السلام کینی او د دې ته په دې ځای کې نه زر اعظم بس دغه قصاب زر دا غوخه چې د کومه پسته غوخه چې ځان سره بیل کړی و هغه زر پخه کا انتهایی نرمه کا او په دې د خوروا چې وسوک ته شوربا وي په دې کې میده کلیم اوکا او دا غوخه انتهایی نرمه کا د بلې کمرې طرف ته لاړو او دا غوخه ځان سره وشتا دا میده کلی چې پکې کړی و دا کې ځان سره واغښتا موسی علیه السلام ته په یو مخ باندې ګوري سګوره چې د قبله کمره کې انتهایی معذوره انتهایی بوډه زنانه موجوده ده انتهایی کمزوري ده بس دغه قصاب چې دی د په ډیر ادب سره احترام سره ډیر په مشکله دغه زنانه روچته کا کینولا او خله کې ورته روټه ورکوله به یو نوړې به ورته په خله کې ورکوله چې کما نوړې کما غوغه اب انتهایی نرمه وا ابي ورته په خله کې ورکوله یو څنګه دا مکمل مړکا د خوراک وکړو بس دغه قصاب چې خلی ولا پاکه کا بس دغه بوډه خزه چې وا دې ځان ته رانږدې کو او د قصاب ته په غوږ کې څه ویلې چې څنګه ورته دې په غوږ کې خبره وکړه بس دې کې دا قصاب په خندا شي ځان سره داسې مسکې شانتي شي او خاندي شانتي موسی علیه السلام ته خدا نظاره ښکارېده چې څنګه دغه قصاب حضرت موسی علیه السلام لبیا راشي حضرت موسی علیه السلام ته نه تپوسو کې وای دا بوډه زنانه څوک ده او دی تا ته په وخت کې چې کله څه خبره وکړه نو تا دې سره او خاندل دا دی ولې او خاندل د دې خندا وجه سوا
دغه قصاب وای دا زما مور ده سوچ وته کوي دا زما مور ده د دې عمر ډیر زیات شوی دی زه چې کله خپل دکان نه راشم اول دې ته خوراک ورکوم اول دا ملکما د دې چې څه خدمتي اول خدمت وکما او چې کله دا زخه مړه کما نو دا ما را جوخ کی ځان سره او وخت راته وای چې الله تعالی دې د موسی علیه السلام سره په جنت کې ملګری کا الله تعالی دې د حضرت موسی علیه السلام سره په جنت کې ملګری کا وې زه دې خبرې سره او خاندم چې چرته موسی کلیم الله او چرته زيو معمولی قصاب زه چرته حضرت موسی علیه السلام سره په جنت کې ملګری کېدې شم زوی په دې خبر باندې او خاندم دا خبره چې څنګه حضرت موسی علیه السلام ووري حضرت موسی علیه السلام په جلال کې راشي او دې ځان تر غاړه باسي وای مبارک شه ستا د مور دعا الله تعالی قبول کړی دا ما ته الله تعالی باقاعده ستا نوم اغشته دی چې اے موسی فلان کې قصاب ستا نوم واغشتو دغه قصاب به تاسو په جنت کې ملګری وي دې به تاسو په جنت کې اوسېږي الله اکبر زما عزتمندو مور پلار نه دعا واخلی د مور پلار نه دعا واخلی دنیا مم کامیاب ده آخرت مم کامیاب دی وای جنت د مور د خپو د لاندې دی څه مطلب د مور پلار په خدمت کې جنت ته ملاویږي زما عزتمندو وای مور پلار ته اف قدر مکوي زما عزتمندو مور پلار داسې یو نعمت دی چې دا نکل یو ځل لاړل بس بیا لاړل بیا نه ملاویږي زما عزتمندو سترګو باندې ورپسې بیا وچړئ خو نه به ملاویږي درته زما عزتمندو د مور پلار خدمت چې وکړي دنیا کې به هم الله تعالی کامیاب کړي قبر کې به هم الله تعالی